السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچویر دوهمې برخې ته ښه راغلاست. په لومړۍ برخه کې مو د سکیچویر د اپلیکیشن جوړولو د شروع صفحې باندې کار وکړ. په دوهمه برخه کې د کورپاڼې د بټنو په جوړولو باندې کار کوو. نو کار شروع کوو. لومړی باید دا لاینر وي راواخلو. بیا به دلته دنه میچ فرانټ کړو. د دې نه بعد به تاسو یو دا سکالر به راواخلئ. بیا به دغه ځای چې د دې فیډینګ نښې نه صفر کړئ. صفر. اوس به د والی داسې کړئ. بیا به تاسو بل لاینر میچ راواخلئ. بیا به د دغه د دې سکالر د ده فیډینګ هم صفر کړئ. داسې مې صفر کړ. بیا به دلته په دغه باندې کلیک وکړئ. لاینر باندې بیا به دلته ولیکئ ورټیکل. دا چې مې ورټیکل کړ تاسو به یو لاینر ایچ راواخلئ. د لاینر ایچ د ده ولاړوالی باسي دا کوئ 80. دا پسې 80 کوه. د ده لاینر 2 د ده به فیډینګ صفر کړئ تر څو مخکې صفحه راسي. د ده به اوس تاسو اضافه کوئ د ده به داسې نه لس کوئ. د شاوخوا فاصله دا چې کله لس شي تاسو به دغه ته رنګ ورکوئ. رنګ مو چې ورکړ مثلا زه رنګ ورکوم دا رنګ زه به رنګ ورکوم دغه اورنج. اوس به تاسو یو عکس راواخلئ. هلته به دغه د ولاړوالی به فیډینګ دا به صفر تر څو د ده ولاړوالی به 25 کوئ او پیسور به 25 کوئ. اوس به دغه شرطیي رنګ باندې به کلیک وکړئ او دغه ګراویټي به چې دا سینټر رایټ دا دواړه سینټر او دغه رایټ دا به ټیک مارک کړئ. دا چې کله ټیک مارک کړئ د دا شاوخوا دا به لس کوئ. دا چې کله لس کوئ په دغه انځور باندې کلیک وکړئ او دا سکیل ټایپ به فټ ایکس واي کړئ. دا چې کله فټ ایکس واي کړئ دلته به یو متن راواخلئ او دا انځور باندې به کلیک کړئ او دا به دلته ثبت کړئ. مثال دلته به نوم ورکړم انځور. دا به سیو کړئ. کله به دا سیو کړو بیا به دغه باندې کلیک وکړئ او دغلته به دغه انځور کوم ثبت کړی دا به بېرته راواخلئ. دلته به کېږدئ. دا چې کله کېښود دغه ټیکسټ کړو د باندې به کلیک وکړئ او د ده ووایئ داسې ده دا به یو کړئ. دا به چې کله یو کړ دا به په دغه عکس به کلیک وکړئ او دغه ګراویټي به سینټر رایټ به کړئ. دا هم دا چې کله کړئ دلته به اوس په دې باندې کلیک وکړئ د دغه هغه به رنګ به سپین کړئ شي خوندور راشي. دا دلته به تاسو اوس عکسونه راواخلئ. ایمیج دغه به لرې کړئ. دا ډاونلوډ په نښه باندې به کلیک وکړئ. وایټ دا وایټ باندې کلیک وکړئ. دلته به اوس تاسو مثال راواخلئ. بعض یو عکس راواخلئ. زه اوس یو عکس رااخلم. مثال یو دغه عکس رااخلم. دغه عکس سیو او یو بل عکس مساوي خبرې دغه عکس رااخلم. مثال خپله خوښه چې د سټوډ تاسو هر بټن ته عکس لګوئ. دلته به دغه عکس باندې ایمیج دا به کلیک کړئ. دلته به ډیسپورټ دلته دا بل دلته به اوس ولیکئ لړلیک یا هم مثال کاریال ته داخلېدل به ولیکئ. داخلېدل اوس به تاسو په دغه لاینر 3 دا به ثبت کړئ. مثلا بټن نوم به ورکړئ. دا چې کله ثبت شو کله به چې دا بټن ثبت کړه اوس به دلته راسئ په دغه بټن باندې دا په نوم اوس به دا ټول راواخلئ. بټن 15 بټنې به ورکړو. بس لومړی بټن مثلا دوهمه بټن زموږ په اړه یا هم د کتاب په اړه زموږ په اړه نور کاریالونه اوس به تاسو راسئ. اخري دا کاریال بندول کاریال بندول
اوس به تاسو مثال تاسو دا به یو وارې وګورو بیا به د هغه نه بعد ګډوالی په درېیمه څلورمه ویډیو کې په درېیمه ویډیو کې خلکو دا به ثبت کوي اوس به دغه تاسو غواړئ چې دا بټن یې پورته کړئ مابین کې نو دا به تاسو دا ګراویټي ووایئ سینټر ویني اوس مابین ته راغی او غواړئ بیخته سي مثلا تاسو چې بیخته سي بیا به دا غواړئ پورته سر ته سي رایټ ټاپ پورته او سینټر بیا سینټر سي بټوم باندې کې سینټر ورټیکل اوس به تاسو دا اول ثبت کړئ چې کله به ثبت کړو بیا به دا رن بټن کلیک کوئ چې رن شي اوس کاریال به خلاص کړو دا هم اوس هم پورته راغلی دی چې دا څه ستونزه ده خبره تاسو دا په ټکي یو مشکل ده چې دا باید دا سکالر ترې لرې کوو دا سل کو دا سل ولې یا به دا دې دا سکالر باندې به کلیک وکړئ د دې راپورډینګ به دا سل کوي ترڅو دا ښکاره شي مثال شو دا به ثبت کړي دا داسې ثبت کړي سره مثال یو نوم ورکوي ترڅو دا سکالر دا به ډیلیټ کوو ترڅو دا سکالر نشته کوي داسې نه ده اوس زه بېرته هماغه دا ته داسې کوم چې ثبت کړی مې سره دا به چې دا ولې یو راغلی دا باندې به میچ په راوټ کړي دا تاسو رن باندې کلیک وکړئ دا رن شي دا اوس به اپلیکیشن خلاص کړو څنګه سړی دا هم اپلیکیشن د بټنو ډیزاین په د درېیمه ویډیو کې به د ګډوالي او د سیوري ورکولو طریقه انشاءالله وښودو